د چنګیز خان پلار یو قومي او قبایلی مشر و. د هغه پلار یو قومي او قبایلی مشر و. چنګیز خان لازوان و چې پلار یې د مقابل قوم لخوا ووژل شو. دغه وخت مغولستان کې وضعیت خراب، ناامني او ګډوډي وه. د پلار په مړینې سره چنګیز خان بد اقتصادي وضعیت سره مخ شو. څو کاله وروسته دی په قومي جګړو کې ونیول شو او بندي شو. له یو څه وخت وروسته نوموړی له زندانه تېښته وکړه. له زندان څخه تېښته د دې سبب شو چې چنګیز خان د خلکو منځ کې مشهور شي او د یو زورور کس په توګه وپېژندل شي. ځکه نوموړی زندان مات کړ او ترې تښتېدلی و. چنګیز خان د خپل عمره ځوانانو یوه ډله د ملګرو په څېر جوړه کړه. یو څه وخت وروسته ورپسې د مغولو 3 ستر قومونه شاته ودرېدل. همدا و چې په 1206 زیږدیز کال کې دی له تیموچن څخه په چنګیز خان بدل او د مغول سترواکی بنسټګر شو. دغه 3 قومونو یوه شورا جوړه کړه چې چنګیز ته یې د نوم ترڅنګ پکې د خان لقب هم ورکړ. هغه وخت مغولي ژبه کې خان د بهر د واکمن او زورور په معنا و. دی وتوارید چې د مغولستان یا منګولیا تیت پرک او دښمنه کې قومونه سره راټول او مغول سترواکی یې رامنځته کړي. دغه شخصیت چنګیز خان ظلم او هیڅ ډول رحم یې نه درلود. نوموړي خپل پوځیان داسې جوړ کړي وو چې د جګړې پر ځای به یې ډېره ویره خپلوله. د چنګیز خان پوځیان ولسي خلکو سره څخه سرونه پرې کول، قتل عام به یې کولو، ښارونه او کورونه به یې سوځول او دې سره یې د خلکو په منځ کې دا ویره خپروله چې چا به بغاوت نشو کولی. نوموړي بې شمېره ودونه کړي وو او همدا ډول یې د اولادونو شمېر خورا ډېر وو. نوموړي هر هغه څوک وژل چې شک به یې پرې راغی او ګمان به یې داسې شو چې دته وفادار نه دی. چنګیز ځینې خپلې مېرمنې اولادونه هم وژلي. د هغه امپراتوري د مغول امپراتور مغولستان او ختیځې اسیا کې د ستر امپراتوري وه چې نږدې 1 پېړۍ دوام وکړ. دغه امپراتوري د مغولستان په شمول د اروپا ځینې برخې، جاپان او د جاپان سیند اړوند ځینې برخې او ایران تر واک لاندې نیولی و. د مغول امپراتورۍ پوځیان تاریخ کې د ویره خورونکو، وژونکو او ویجاړونکو په نوم ثبت شوي دي چې د مغول امپراتورۍ سره د چنګیز او چنګیز سره د مغولي پوځیانو د ظلمونو ویل کیږي. د چنګیز خان مغول سترواکۍ له 1206 زیږدیز کال څخه بیا تر 1488 پورې څه د باندې 1.5 پېړۍ واکمني درلوده. په 1219 کال چنګیز خان پر افغانستان هم برید وکړ. د نوموړي پوځیان کابل، کاپیسا، قندهار، هلمند او غزني کې د افغانانو سخت مقاومت سره مخ شول. د چنګیز خان پوځیانو د افغانستان په ښارونو کې دومره ظلم وکړ چې کابل او کاپیسا یې بشپړ وسوځول. غزني او هلمند کې عامه وژنه وکړه او هر نارینه به یې وژلو. د تاریخ پر حواله د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ د چنګیز خان د دویم زوی چغتای خانات له یرغل وروسته په دې نوم شهرت پیدا کړ. همدا ډول د افغانستان د یو شمېر سیمو نومونه د مغول یرغل ښودنه کوي. د افغانستان هزارګان او چنګیز خان د تاریخي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان اوسنی هزاره قوم د چنګیز خان په مشرۍ د منګولیا یا مغول امپراتوري پاتې شوني دي چې افغانستان ته له راتګ وروسته یې دلته ژوند غوره کړی دی. ځینې هزاره لیکوال هم دا تاییدوي چې هزارګان د چنګیز خان اولاده دي. د هغه مرګ چنګیز خان په 1220 زیږدیز کال کې هغه وخت ومړ چې د خپلې سپرلۍ اس څخه لاندې ولوېد. ویل کېږي چې چنګیز خان وصیت کړی و چې مرګ وروسته به په داسې یو قبر کې چې هیڅ ډول ځانګړې نښه ونه لري منګولیا کې دفن کېږي. منګولیا کې اوس هم چنګیز خان ته په سترګه او درناوي کتل کېږي. د دغه هیواد پولي واحد په 2 زریز نوټ باندې د چنګیز خان انځور هم چاپېږي. دا د ته ورته نورې ښایسته ویډیوګانې په روحي سبسکرایب کولو سره وګورئ او خوند ترې واخلئ.